زما خدا عقیده ده الله دې موږ او تاسو ټول وساتي چې خبر هم د زنا رانه وشي بیا ورپسې خفه یو چې دا وګوردا مې سا او غیبت چې ساده داس راځي مړ والله کافر خوان دی وکړ یار هغه یو طالب ډېر غب شپو هغه ماته لرو مولوی صاحب یو خبره ته کوم مال څنګه چې غب شپو ما سره بیا غب لګو ویل والله په دې غیبت کې کافر خوان دی نور محمد نامه ما نور محمد وایم مال یو خبره ته کوم ویا مال یقینا غیبت کې خوان دی مال دا خبر بتانه وې کړي خدا جرأت چې وکړو دا غیبت زم کوم کنه دا غیبت زم کوم نو تا ما ته اول چې مولانا صاحب تا خورته علم خودله خو یو بل د خوند مشغله دې مراته خودله د مولانا صاحب چې هغه غیبت ته خون چې وشي او کینو به ور بسوب خلنه کنګالي ويره خوان موسله خله کې پروت ته ويره و دا غشي خون لا اوسم خله کې پروت نو د غیبت ته پاسه به سره هغه د غیبت می و اخري هغه ګن دوباره بیا اخري نو هغه سیز چې هغه تا ده هغه کول نه بعد بیا په بل هغه شکار باندې مجبور کی نو پوښه چې هغه عمل د الله په نس باندې مقبول نو غرق او تباہ چې به د ګناه میدان ته شیطان را ورسولې نو ګوري غیبت خراب سیز دی ورپسې د پسې غیبت پسې ګنده سیز هغه حسد دی کینه دا حسد یاد ساتي هر یو غدا سي ګناه ده چې شیطان ورته نه پستيږي نه خوشحالي کې ورته دومره څومره چې شیطان حسد ته خوشحالي شیطان حسد ته خوشحالي چاته تاسو کو شیطان ابلیس نه ورته وای ته ولې په دې خوشاله په خپل سمندر باندې تخکید او به د اریو شاګرد او مرید نه تاسو کې احساس کردار دي احساس کردار دي خو چې کوم د حسد خبره در تراوړي ته خوشاله شي وای تا ته پته ده وای فرعون ډیر ګند انسان د الوهیت دعوی کړو